اقتصادي کمېسیون د کانونو سکټور د عوایدو پالیسۍ مسوده تایید کړه. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمېسیون نوبتي غونډه ترسره شوه. دغه غونډه نن د روان 1404 لمریز کال د میاشتې په 31 نېټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه. غونډې ته د کانونو سکټور د عوایدو پالیسۍ مسوده د بحث لپاره وړاندې شوه چې د هر اړخیز تحلیل وروسته د اقتصادي کمېسیون له لوري د راغلو تعدیلاتو په پام کې نیولو سره تایید شوه. همداراز د غونډې ته د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د 80 میلیونو افغانیو په پانګونې سره د سوداګریز مارکیټ جوړولو طرحه هم د بحث لپاره وړاندې شوه. یاده طرحه له هر اړخیز ارزونې وروسته د اقتصادي کمېسیون له لوري د راغلو تعدیلاتو په پام کې نیولو سره تایید شوه. د دې طرحې له مخې به سوداګریز مارکیټ د پارکینګ په درلودو سره په شپږو پوړونو کې جوړیږي چې شپږ 50 دکانونه او نورې اړینې اسانتیاوې به ولري. د اقتصادي کمېسیون د غونډې ته د اوبلن ګاز د تاسیساتو جوړولو کړنلاره او د کارګو او پوستي شرکتونو د تخلفاتو د مخنیوي لپاره د مناسبو حل لارو پیدا کولو موضوعات هم وړاندې شول. د دغو موضوعاتو د هر اړخیز ارزونې په موخه جلا جلا کمیټې وټاکل شوې او سپارښتنه ورته وشوه چې په ټاکل شوو نیټو خپل راپورونه اقتصادي کمېسیون ته وړاندې کړي. د غونډې په پای کې د یو شمېر موضوعاتو تعقیبي راپورونه هم وړاندې شول چې د اقتصادي کمېسیون د لارښوونو په پام کې نیولو سره تایید او اړوندو وزارتونو او ادارو ته د تطبیق سپارښتنه وشوه. یادې پریکړې د منظورۍ په موخه د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله تعالی دفتر ته واستول شوې.